السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزتمندو مسلمانانو ورونو او خويندو، ډیر بیماران داسې چې هغوی په کور کې معذوره پراته او د هغوی د بیماری خدمات د هغې د وجې نه کور والا پریشانو کې او غم کې مبتلا. الله دې دا څومره پریشانۍ دا څومره بیماری چې په کورونو کې او په داسې حالاتو کې الله پاک دې هغه ټولو ته شفا عاجله مستمره کامله الله دې نصیب کړي. رونو، په دغه بیمارو کې یوه بیماری ده، هغې ته فالج ویل کېږي. دا کم مسلمانان چې بیا اندام کار نه کوي، خپای کار نه کوي، لاس یې کار نه کوي، یا امانت ډډه کار نه کوي، خوله کار نه کوي، نو د دې دپاره ډاکټرانو هم قسمه قسم علاجونه وکړي، خو هغه علاجونو سره اکثر مریض بیا هم ښه نه وي. نو زمونږ په دې پیج باندې تاسو د دې دپاره دا یو خصوصي وظیفه تاسو ته ښیم، د هغې طریقه کار درته ښیم، او څومره مریضان چې تاسو په کورونو کې موجود دي د داسې بیمارو دپاره، د هغه بیمارو دپاره په هغه طریقه باندې د هغوی دا علاج په دې طریقه وکړئ، انشاءالله العزیز بفضله تعالی د الله په فضل او کرم سره دغه ستاسو مریضانو ته به الله شفا عاجله مستمره نصیب کړي. د هغې طریقه کار دا دی، خو د طریقه کار نه مخکې تاسو ته دا یو درخواست کوم چې دا بیماریانې زمونږ په ملک کې بلکې په ټولو ممالکو کې هغه ډېرې زیاتې، نو د دې بیماریانو دپاره زمونږ او ستاسو دپاره نور څه نه، د الله د رضا دپاره په نیت د ثواب باندې دا عمل نورو ته هم شیر کو او یو مسلمان په دې باندې عمل وکړي او بیمار ته الله صحت ورکړي. هغه چې څومره نیک اعمال کوي الله پاک به پکې زما او ستا پوره حصه او ما تعالی به الله پاک پوره اجر او ثواب راکړي. نو چې څومره ملګري هم دا واوري نو دا وظیفه نورو ته مخې ته شیر کوي، دا طریقه نورو ته شیر کوي، الله پاک به اجر ثواب به درکړي. او الله دې ستاسو څومره مریضان دي په دې مرض کې مبتلا، الله دې ورته صحت کامله مستمره نصیب کړي. هغې دپاره طریقه کار دا دی چې کله د فالج مریض وي نو د آب زمزم اوبه به پیدا کړئ او هغه آب زمزم اوبه به په یو لوښي کې واچوئ او بیا به بسم الله الرحمن الرحیم وایئ او د سوره حشر آخري آیات کومه چې سوره حشر ختمیږي، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم، دا 3 آیاتونه دي. او دارنګې د 15مې سپارې 9مې رکو دا آیات وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، دا به د آب زمزم په اوبو باندې ووینځي او په کاغذ به یې ولیکي او بیا به دا سخت د آب زمزم په اوبو باندې ووینځي او دا به په مریض باندې وڅکئ او په دغه وجود به یې لږ لږ ولګئ، انشاء الله العزیز الله به له صحت کامله ورکوي. دا د سوره یعنی حشر آخري 3 آیاتونه او د 15مې سپارې 9مه رکو دا آیات وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، دا به په یو کاغذ ولیکي او هغه به د آب زمزم په اوبو باندې ووینځي او دغه مریض باندې به یې وڅکئ او دغه مریض په اندام وجود باندې به له پاسه ومږي، انشاءالله العزیز. خو چې ښکته ونه ساسي الله پاک به له صحت کامله مستمره نصیب کړي. الله دې موږ او تاسو ټول ته جزای خیر راکړي او څومره بیماریانې چې په دې انسانان په دې بیماریانو کې مبتلا الله دې ورته صحت ورکړي او الله پاک دې موږ او تاسو د داسې بیماریانو نه محفوظ وساتي. آمین.